على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دی مخی آیات مبارکہ کی اللہ مومنانو تا بشارت ذکر کو او جنت او داغید نعمتونو ذکر کو پدی آیات مبارکہ کی د مشرکانو دیو اعتراض داغی جواب کئی رنبیل آیات مبارکہ لفظی ترجمے تگو رئی فرمائی ان اللہ بیشک اللہ لا یستحید دی خبر نحیان کئی ان یضرب مثلا ما دا چی بیان کیو مثال د مثالنا بعوض وطن کدماشوی فما فوقها دا فوق لفظ دازدادو ندے نمانے دام کی فما دونہا او دامانیم کی فما فوقها اے لما ہوا اکبر منہا فما فوقها یا کم دی ماشینا یا فما فوقها یا زیاد دی ماشینا دیکھ دا فوق مانا دا دون دام علماء ذکر کرے او که فوق دواړو معناګانو کې پخپل معنا شیندا وای فما فوقها یعنی پورته د ماشینه یعنی پوړکوالی کې یا فما فوقها غټ د دې ماشینه یعنی پلویوالی کې فاما الذين فسر چې هغه کسان دي امنو چې ایمان وروړي فیعلمون ندی پوہیگی انه الحق چ بیشک دا مثال یا دا قرآن حق دے من ربهم د طرف د رب دی فیقولون نغیوائی ماذا اراد الله دسشی اراده لري الله بهذا مثلا پدې سره د مثالنا دا پدې مثال سره الله رب العزت د سه اراده لري فرمایي يذل به كثيرا گمراه کوي پدې باندې ډېرو لرا او يهدي به كثيرا او لار سموي پدې باندې ډېرو تا وما يضل به او نگمراه کوي پدې الا الفاسقين مگر نافرمانا د دې آیات مبارکه بارکی مفسرین فرمایلیو چې کله الله صحیح قول آیات مبارکه کې داره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما او د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د نور غنو صحابه کرامنا امام ابن کثیر دا نقل کړي وای کله چې دغه دو مثال الله د منافقانو د فار بیان کړي یوسو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا ذم مثال او کصیب من السماء نو منافقان وی چې الله اعلى واجل من ان يضرب هذه الامثال الله ډېر لوی دی او ډېر چد دی چې داسې مثالونه دی بیانای نو دا آیات مبارکه دا غي پرد کې الله رولې غلو چې تاسو وايي چې قرآن کې الله د اور او د وریځو او د غي د ګړ ګړ د برېخنا د باران د وریدو مثالونه ذکر کړي پدی اعتراض کوي چې الله لوی دی او چت دی او داسې مثالونه نه ذکر کوي الله وای زد دې خبره نه پروا نه لرم
کده دین د وضاحت د پاره یو مثال بیانول شي نو کده ماشی ویو کماشی نپور ته وی اخکته وی زداغي په بیانولو کې باک او پروا نه لرم ردا دې اعتراض جواب ودا صحیح قولو باجدا سم ویلیو واغه قول زمون مشایخ خو کړه نه امام قتاده رحم الله ذکر کړي چې کله الله په خپل کتاب کې د ذباب او د عنکبوت ذکر وکړو د مشرکانو د معبودانو مثال پیش کو چې د یو مچ نشي پیدا کوله او یو آیات کې وایي د مشرکانو د معبودانو د کمزوري مثال څنګه د کبیت العنکبوت نو گمراهان وي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا نو دا آیات وی داغي جواب کې الله رولې ګلو خدا دویم قول زمون علماء خخ کړي نه دي ور قرآن شریف کې الله دغه دو مثالونه ذکر کړي او دواړو کې مثال دې د معبودان باطل او د مشرکان لکه یو ګورې سوره حج کې راځي د ولسمه پاره په آخر کې وګورئ سوره حج وګورئ آیات دریو یایم یا ایها الناس خلقوا ضرب مثل بیان کړي شوی دیو مثال فاستمعوا له نغکی دی تاسو غیتا ان الذين بشکها کسان تدعون من دون الله چتا سرا بلی را مدد کوي ما سوا د الله نا لن يخلقوا ذبابا هرگز نشی پیدا کولے د یومچ ولو اجتمعوا له اگر کراجم شي دی ټول لپاره د مچ پیدا کولو و ان يسلبهم الذباب شيئا کچره او تختوی مچ د دوینه شي لا يستنقذوه منه نو دای دغه شی دغه مچ نه خلاصول نشي ضعف الطالب والمطلوب کمزور د غختن کې او د چانه چې غختل کې دی شي یو مثال الله د مشرکانو د معبودانو دا ذکر کړی دوی مګوري دی وشنه پاره په ابتدا کې د شلمه پاره په اخر کې وګورئ سورہ عنکبوت کی اللہ دا مثال ذکر کو آیاتو رئی د شلم پارے پا آخر کی یو سلویختم نمبر آیات تے فرمائی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء مثال دا کسانو چغی نیولی دی ما سوا دا اللہ نا اولیاء نور معبودان مددگاران ادای مثال څنګه ده کما مثل العنکبوت پشان د حال د جولاګی ده د عنکبوت پشان مثال ده اتخذت بیتا چې جوړ کړي وی او نیولې وی د عنکبوت کور لرا وان اوهن البیوت او بشک ډیر کمزور پکورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د عنکبوت ته لو کانوا یعلمون کدی پوینه نو دای ګما سیوا د الله نه دای معبودان نه ونیولې دا دو مثالونه وای ذکر کړ امام قتاده وای نو گمراهان وی دا څنګه کتاب دې چې پدې کې زموږ د معبودان باطل او داسې مثالونه ذکر کړي نو دا لاغي جواب دلایات خدا قول زمون مشایخو وخت کړي نه مفسرینو ذکر کړي دي او بعض مفسرینو بیا دا قول رد کړي دي نو اصل قول چې هغه د غنو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه ثابت دی هغه قول اولو چې کله الله پایات مخکینی کې دو مثالونه ذکر کړي مثلهم کمثل الذی استوقد نارا یو
مثال د آیات مبارکه کیو او دویم مثال او کسویب من السما کیو نو منافقان وی دا الله کتاب خډیر لوی کتاب دی چې داسې مثالونه دی هغه کې ذکر کړي نو دا غي درد د پاره دا آیات الله رولې ګلو ان الله لا یستحی دې کې الله تا د استحیاء نسبت شوی دی نو روح المانی وی پدې کې دو مذهبونه دي د علماء بعضهم یقول بالتاویل سوک پدې کې تعویل کوي لکه 206 نمبر صفحه کې لومبني جلد کې روح المانی کې وایي او دې آیات مبارکه کې الله رب العزت تا د استحیاء نسبت شوی دی ندی کې د علماء کرامو دو مذهبونه دي بعض تعویل کوي او بعض هغه علماء دي چې په دې کې تعویل نه کوي وبعضهم وانا والحمدلله منهم لا يقول بالتاويل امام روح المانی وی بعضی او اذا الله لره حمدونه زم پدوی کې چې تعویل نه کوي بلکې دا آیات او د دې غنته امثال دا په ظاهر حمل کوي او داغي کیفیت الله رب العزت تسپاری دې کې بعض علماء چې کوم تعویل کړي نو امام قرطبی دای اقوال داسې ذکر کړي سوک لا یستحی معنی کوي لا یخشا الله یریږي نه بعض علماء چې تعویل کړي نو وی لا یستحی لا یترکو الله نه پریږي او چا د لا یمنعو سره تعویل کړي او سوک چې تعویل نه کوي ناغی دا لفظ په ظاهر حمل کوي ان الله لا یستحی بیشک الله د دې خبره نه حیا نه کوي ان یضرب مثلا ودغه عمر خیال ساتي زمونږ هم دغه د سلف او مذهب خوخ دي چې تعویل پکې ونشي خو سره داغي نمون کو څوک تعویل کوي نو ته مبتدعين نه وایو لکه دا مسله ورسو تفصیلا ذکر شي لکه بعض خلک یې چې دی آیاتونو کې چا تعویل کړي نه ته مبتدعين وایي نبی اخو امام قرطبی او دا روح المانی ابن کثیر او دا ټول ستا پنځ مبتدعين شول نو مبتدعين د کتابونو څنګه فواید حاصله نو مؤولین تعویل والو تا چې څوک مبتدعين وایي نو بیا خو ټول امت تبصره ذکرست علماء د اهل باطل دا غباطل مذهب د وجنا بعض آیاتونو کې مناسب تعویل کړي ان الله بشک الله لا یستحی د دې خبره نه حیا نه کوي ان یضرب مثلا دا چې بیان کی یو مثال دا مثلا ما نقرس دا ما چې دا دې تمای ابهامیه وای او د دې اقتران یو زیواله چې کله دی یو اسم سره راشي اسم نکره سره نو پاغه کې نورم زیادت ابهام پیدا کی لکه مثال راځي ذکر کړه علماء ته اعتنی کتاب ما نو کتاب اسم نکره وا خدای ما پاغه کې نور ابهام پیدا کو نو معنا به پیدا سه کې اعتنی کتاب ما را کيو کتاب بس په کتابونو کې نو دې کې داما دې تمای ابهامیه وای دې نورم پاغه کسو کو پاغه کې نورم ابهام پیدا کو ايدر بدا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نام یو مثال د مثالونو نا او باز علماء کرام دام ویلي لکه تفسیر ابن کثیر او د نورو کې وای چې داما دې کې د تقلیل لپاره را دا بعوز وطن دې کې منسوب دې بنا بر بدل لکته ویل اضرب النظر بما يرزب یو قسم توهل کو نک معمولی غنتی وهل دیو کل ناغبان بس دا لاضرب النظر بما اطلاق کی یاداما دې کې نکره موصوفه
نکره دا او موصوفه دا بعوض وطن دې لپاره صفت ده ان یضرب بلا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نا بعوض وطن د ماشی فما فوقها تفسیر ابن کثیر کی وی فما فوقها یا خدا مانا و فما دونها فی الصغر یا کم د دې ماشین پوڑ کوالی او په حقارت کې اے فما فوقها اے فما دونها فی الصغر والحقارة کم د دې ماشینا پوڑ کوالی او په حقارت کې یادا معنی ولی ما هو اکبر منها فما فوقها یا غد د دې ماشینا اوس چې کله داسې مثالونه الله قران شریف کې ذکر کی نو د خلکو دو ټولی جوړ شي فاما الذين فسر چا کسان دي آمنو چیمان روڑے دے فیعلمون نو دی پوہیگی انہو چی بیشک دا مثال تفسیر روح المانی کی وی دا انہو ضمیر یا خود مثال تراجے او چا دام ویلی دی چی دا انہو ضمیر قرآن تراجے دی پوہیگی انہو چی بیشک دا قرآن بیشک دا مثال الحق حق و ثابت دے من ربهم د طرف درب د دوینا او ګردا ان یضرب کی زور براغه زور خپل معنا ایقاع الشیء علی الشیء یو شی بلبان واقع کول وغه تراچول خدا په کلام عرب کې پډېرو معناګانو سره راځي دې کې په معنا د سده ان یضرب په معنا د یذکرو ده په معنا د یبینو ده دې کې په معنا د یذکرو د یبینو ده هر چې هغه کسان دي چې مؤمنان دي نو دوی پوهیږي چې دا مثال او دا قران حق دې د طرف درب د دوینا و اما الذين كفروا او هر چې هغه کسان دي چې غي کافر دي فیقولون نو دوی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا داما ماذا کدا ما یا استفهامیه دا او دا په موضع الرفع کې بل ابتدا او دا ذا په معنا د الذی نو ده خبر شو فیقولون وایدی ماذا یعنی د سشی ماذا صد دا شی چې الله اراده دې لرله نو ما استفهامیه وا او دا په موضع الرفع کې و بنا بر ابتدا او دا ذا په معنا د الذی خبر ده نو معنا دا شو فیقولون وایدی ماذا ای شیء الذی اراد الله بهذا مثلا او دویم قول علماء دا ذکر کړي چې دا ماذا دواړه چې ما او زارا یوځه کې نو ټول استفهام ده او دا د اراده د فار مفعول له فیقولون وایدی ماذا اراد الله دسشی اراده لري الله بهذا مثلا پدې سره د مثال بیانونو نا اور د مؤمنان مبارکی علم ذکر کو فیعلمون انه الحق او د کافر مبارکی قول ذکر کو یعنی مومن پوئی چې دا د الله ز طرف نه حق ده او د کافر مبارکی علم ذکر نکو بلکې قول ذکر کو تش پخلی باندې وای ځکه علم چې هغه سره د عمل نه دا صفت د کافر نشي کېږي نو دی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا د سشی اراده لرلی د الله په دې سره د مثال نا الله رب العزت فرمایي یذل به کثیرا گمراه کوي الله په دې مثال سره ډېر لرا ويهدي به کثیرا اولار سموي په دې باندې ډېر ہوتا او د آیات د دې دلیلو چې د هدایت او ضلالت خاون داغه مالک الله رب العزت ته او دا مسلک د اهل سنت والجماعت ته د خیر او شر خالق او مالک الله دی گمراه کوي په دې سره ډېر لرا ويهدي به کثیرا اولار سموي پدې باندې ډېر لرا
دا شانو ګورې سورې توبه کې د قران دغه دوه فائدې ذکر کړي. یو لسمه پارا کې وګورئ سورې توبه آیات یو سلسله رښتم فرمایي وای را ما انزل سورۃ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كَلَّ چرولے گلے شیو سورت فَمِنْهُمْ نُزْنِد دی منافقانو نمنا سوق دی یقول چوائی ايكم زادته هذه ایمانا وای کم یو د پتا سو کی چې زیات کو غلره هذه نزول دی سورت ایمانن ایمان. منافقانو بدغه شان اعتراض کو لکال تو ماذا اراد الله بهذا مسئلہ دلته وای ايكم زادته هذه ایمانا وای کم یو پتا سو کې دې چې زیات کو غلرا را نازلې دود دی سورت ایمان. الله وای دغه قران او دغه مثال د مؤمنانو ایمان په زیاتیږي او خوشحاليږي په فام الذين امنوا هر چا کسان چې ایمان وروړي دي فزادتهم ایمانا نزیاتوی غیلر نزول دی سورت نورم ایمان وهم یستبشرون او هغه خوشحالي کوي پنازل دو دی سورت. واما الذين في قلوبهم مرض او هر چا کسان دي چې زړونو کې مرض ده فزادتهم رجسن نزیاتوی دوی لر گندگی او پلیتی لارسهم سره دا غزړې گندګۍ د کفر او شرک د دوینا وماتو وهم کافرون او مړ کیږي دوی او وی دی په حالت د کفر کې دوی په حالت د کفر کې وی وما يضل به او نو گمراه کوي په دې سرا الا الفاسقين. ورته فسق معنا الخروج عن طاعت الله د فسق معنا دا د رب العالمین د تابعداري نه وتل. او دا فسق بیا دوه قسمه ده یو فسق عملی وی او دویم فسق اعتقادي وی. دې کې د فاسقین نه مراد هغه خلق دي چې هغه د ایمان د حدود نه خارج دي یعنی فسق دې کې په معنا د کفر ده. دیو جن تفسیر روح المانی کی وای چې الا الفاسقین وای المراد بالفاسقین هنا الخارجون عن حدود الايمان. دې کې د فاسقین نه مراد هغه خلق دي چې غیر ایمان د حدود نه خارج او بار دي داغه نه بار او خارج دي. نو دا فسق دو قسم راضی کله عملی وی کله اعتقادی وی. دې کې ته مراد ده نو گمراہ کوي پدې الا الفاسقین مگر نافرمانا فاسقان الذين داهغ کسان دی ينقضون عهد الله چې ماتوي دی عهد الله وعده الله من بعد میثاقه پس د مضبوط والی دغه وعده نه. فاسقان هغه څوک دي چې د الله وعده ماتي دی وعده نه څه مراد دي چې دې کې د کوم عهد ذکر لري. دې کې روح المانی امام قرطبی او ابن کثیر ګڼ اقوال ذکر کړي. امام قرطبی ذکر کوي 200 او شپږ ختمه صفحه کې وی واختلف الناس فی تعین هذا العهد. دا اهل علم و مفسرین اختلاف دے پتعین دے دی وعدے کی. یو قول لا دے چې دا وعده وا چې الله دې خلق ناغسته وا کله چې د آدم علیه السلام د شان په خپل قدرت رئیسیو لکه دا غي ذکر سورہ اعراف کرا روان وادی نعمان په میدان عرفات کې اوزه ده ال تعالی د آدم علیه السلام د شان هغه ټول اولاد رويستو کم چې تر قیامت او پیدا کی
او بیت د خپل ربوبیت او د توحید وعده واغستا قال الست بربکم قالوا بلا وی آیا زستا سرب نیم ټول اقرارو کی ټول نه تزم غرب یو قول دار دویم دار چې دین مراد وصیت او حکم د الله د مخلوق ته او هغه وصیت او حکم د الله سره بندگانو ته د خپل طاعت حکم کړي او دارنګي د نواهیو او د معصیات نه منکړي فجب د انبیاء علیهم السلام او آسمانی کتابونو په ذریعہ نو د وادین مراد غواده دا چې الله د انبیاء علیهم السلام او د آسمانی کتابونو په ذریعہ هغه وصیت بندگانو ته کړي چې زما اوامر به منئ زما د نواهیو نه اجتناب وکوي دویم قول دا نو فاسقان هغه دي چې ماتوي وعده د الله اوامر په ځین وروړي د نواهیو نه اجتناب نه کوي دریم قول دا ذکر کړي چې د الله د وعده نه مراد څه دي آغا د الله رب العزت په خپل وحدانیت دلائل قائمون لري اسمانونو کې زمکه کې د رب العالمین د وجود او د توحید دلائل دي اوس د دین د الله د توحید او د وجود دلیل او نتیجه نه اخذ کول دا د الله غواده ماتول او سلورم قول دا ذکر کړي چې د دې عهد نه مراد هغه ده چې الله د پخوانو اهلی کتابونه وعده غستوا چې دوی به د نبی عليه السلام د نبوت بیان کوي او د دوی د نبوت خبره به پټای نه ندی اعتبار باندې دا آیات بیا دا غي بارکش او پنځم قول دا ذکر کړي چې دین مراد هغه عهد ده چې الله د تمام پیغمبرانو دا غي د امتونو ناغستو چې زما اخیری پیغمبر ک چرستاسو په زما تاسو موجود یو سرګن شي نو تاسو به ایمان وروړی د دوی تایید وکوي مدد او نصرت وکوي لکه رسول سورہ ال عمران کې څنګه را روان دي سورہ ال عمران کې څنګه را روان دي نو دا پنځه اقوال دي کې امام قرطبي ذکر کړی دي چې د دې عهد نه مراد دغه عهد ده او ټول مراد کې دي چې ټول قولونو په منځ کې اس قسمه څه تضاد نشتا الذين فاسقان هغه کسان دي ينقضون عهد الله او الذين یا په موضع النسب کې نبي اورته فعل محذوف او باسي یعنی اضم الذين ينقضون عهد الله یا په موضع الرفع کې بنا بر ابتدا او دارست اولئک هم الخاسرون ورتا خبر دی بیا الذين هغه کسان ينقضون عهد الله چې ماتوي غي وعده د الله من بعد میثاقه رستو د مضبوط والی دا غوا دینا چې هغه مضبوطه شوی د الله په امر سره د انبیاء علیهم السلام په بیان سره دارنګي په دلایل سره ويقطعون دې موجه ذکر کوي چې یو خو فاسقان هغه خلق دي چې د الله وعده ماتي ويقطعون او دویم پرې کوي دای ما هغه امر الله به چې الله حکم کړی دی داغه بارکی ايو صلا دا چې پیوس دکړې شي وصل دی او شی او زکول لوي نو قطع داغي جدا کول او پرې کول لوي د دې په مراد کې موږ اقوال لې چې ويقطعون ما امر الله به ايو صلا نس مراد دي دغه اقوال روح المانی او امام قرطبي ذکر کړی امام قرطبي وایي دینه سم مراد دي ناوي چاویلی چې دینه سره رحمی مراد ده خپل خپلوانو سره د شریعت د اصول مطابق خپل ولی ساتل دیتا سره رحمی وای او سره رحمی ساتل فرض او واجب دي لکه مثال په تور ستا والدین دي ستارونه دي ستا خوین دي ستا د والدی او د والد د طرف نه خپلوان دي د دې ټولو سره خپل ولی ساتل دیتا سره رحمی وای دا فرض او واجب دي او دا مردا یاد ساتي زمون محدثین یو قاعده ذکر کړي ای وای صلۃ الارحام بالاتباع لا بالابتداء سره رحمی بساتی خود سنتو دلان دلان دی غي ته وګوره
دا څنګه چې هغه بدعات او رسومات کوي او توي شرع دا خو خپل ولی له کباز نه پوه سوي و یزام خپل ولی دا نو کله هغه واده کې ډمه ډمان مينو دی و يرسل رحمی هنو شو کټ کوله کا هغه بدعت کوي نو دی و يرسو کو سل رحمی دا علماء لیکلي صله الارحام بالاتباع لا بالابتداع سل رحمی بساته خود سید الکائنات د تابعداري د لان نگران دا سل رحمی بني چې تو بدعات او رسومات او ناجایزو کې ور سره شامل دي یو آیات کې مراد سل رحمی و دویم قول دا ذکر کړي وقیل امر ايوصل القول بالعمل اے په خلاص وې کنا نو دا د خلی وینا د عمل سره پیوش نو رب العالمین په خلی خطوی الله منم د الله رسول منم قیامت منم نو دخلی دی خبره تبع عملی شکل ورکه دی ته وی ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او بعض علماء لیکلی چې آیات کی اشاره را الی دین الله و عبادته فی الارض واقامه شرائعه وحفظ حدوده فهي عامه في كل ما امر الله تعالی به ان يوصل آیات عام ده دا هر غشی واره کې چې الله حکم کړی چې دا دې اداشي وګوره الله ویلی مز دې اداشي نو څوک چې مز نه کوي نو دی ويقطعون ما امر الله به يوصل الله د زکات حکم کړي د روزي حکم کړي د حج 50 فرض وداغه د ادا کېدو حکم کړي اب امام قرطبی دا د جمهور قول له چې آیات عام دي فی کل ما امر الله تعالی به ان يوصل دا هر غشی واره کې چې الله داغي بارک کې حکم کړي چې دا د اداشي او دا د وشي آیات مبارک عام دا صحیح قول او دا د ټول قولن لرا جمع کون کې دا شان روح المانی آیات بارک کې فرمایلی چې آیات کې عموم دی یو دا دی ويفل مراد بها اقوال ويقطعون ما امر الله به يوصل دین سم مراد دی و یول دا چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد ده الله ویلو زما د حبیب تابعداری وکوي نو دای دا خبره فریقا پدی خبره چې الله حبیب ته دروغ نسبت کوي دا غي نافرمانی کوي ویل دي چې دا د حسن بصری رحمت الله علیه قول له زین داله چې کوم خبره کې لکه امام قرطبی ویلو نو قول او عمل بدا په وسکه با نو وی ظاهر دا چې آیات د منافقان مبارک نازل شوه منافق په خلیص وی خو عمل پاغي ني ځکه د منافق د قول او د فعل په منځ کې تضاد وي دریم دا چې دین مراد تصدیق د ټولو انبیاء علیهم السلام دی حکم دا شو چې د ټولو پیغمبرانو تصدیق وکوي نو دای بعضی منی او بعضی نه منی نو دای دا پرې کو او سلورم دا چې دین مراد خپل ولی او صله رحمی را اپیزم قول دا ذکر کړي چې دا دې ټولو ته شامل دي لکه امام قرطبی ذکر کړو نګور آیات کې د غټول مراد دی او صله رحمیم پکې ويقطعون ما امر الله به ان يوصل فاسقان هغه خلق دی چې دای پرې کوي او کټ کوي ما هغه امر الله به چې حکم کړی دی الله دا غي بارکی ايو صلا دا چې دا دکړې شي او په وس دکړې شي دیو جن قران تم او تاسو د عمل لپاره ناسي نو د چا چې د خپلوانو سره رشتہ کټ نو ګور هغه د آیات دلان دراغله چلاو ای فاسق هغه چې دې سره رحمی کټ کوي دیو جن سره رحمی کټ کول دا سخت ګناه او دین پس ووري هغه روایتونه نو عمل پدې پکار دي د قران شریف دی ویلو نا تاسو دې دوره کړهو مهنت نه مقصد دار چې موږ تاسو پدې عملو سورہ حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صله رحمی بارک راغلی ناسنه چې دا زموږ ته شوري درشي او پاغه باندې عمل ني او صله رحمی اصول ذکر کړي همیشه ګورا د دې لپاره ذکر کوم نن د عالم طالب د خود بدو دشمنی د خپل سره ادا قیامت په علاماتو کې علامم ده
یو وګور سره رحمی کی فائدې ډېرې زیات دي. حدیث دے د متفق علیہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه متفق علیہ. مشکات شریف کی احادیث دویم جلد کی 419 صفحہ کی ذکر کړي. وایسو کدا خبره خوخه غني چې د الله رزق فراخ کی او رزق دې ډیر کی او د نیټه دی رستو کی یعنی په عمر کې ورته الله خیر او برکت واچي نو دې سره رحمی ساتي. نیټه رستو کول داسي چې اخ الله په عمر کې خیر او برکت واچي لکه شل کال عمر دې او تاپ کی د دین دور کارو کو چې الله او رسول درته ملاو شو بس مرګ راغی دې تبا برکت عمر وای. او که سړی 1500 کال ژوند دی او په 1500 کال کې دا سکارونو کو چې الله ته راضي شو نو دې ته به خیر عمر وای. بل را بشي هغه تقدیر مبرم او معلق دی. وای بعض اوقاتو کې الله ویلي کدا سړی سره رحمی ساتي دور او بد د تقدیر وي او کنه ساتي نو دور وای. نو د سره رحمی سره الله په عمر کې زیادت راولي. حدیث پاک کې راغلی دی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای کله چې الله را ټول مخلوق پیدا کو او د مخلوق د پیدا کولو نه الله فارغ شو نو دا سل رحمی را پاسه دا او ځانې د الله د صفات او شان عالیه سره را پیوس کو فقال ما الله ورته منشا نو دا سل رحمی ورته وي. حدیث کې دا سه الفاظ دي قامت الرحم فاخذت بحقوه الرحمن دا د رحمان سره ځان پیوس کو الله ورته منشا فقالت ندی سل رحمی فرمایل هذا مقام العائذ بك من القطيعه الله دا غزید پناهی دستا پذات عالیه سرا تخو ماده سے خلق للیږي چي بما کټ کئ نو رب العالمین سره رحمی سره وعده وکا وی ته پدی خوشاله نی ان اسل من وصلکی واقطع من قطعکی زبد هغه چا سره د رحمت ما مل ساتم سوک چتا ساتي او هغه چا سره د رحمت ما مل کټ کوم چې سوکتا کټ کئ دا وعده د سره رحمی سره شي. نام یو حدیث کې راوشي تاسو کتابونه ګورئ وی کله چې مسلمان مومن په پولیس صراط تیریږي نصوص زونه په پولیس صراط سره ولاړوي یو با مانت ولاړوي یو به سره رحمی ولاړي چا که دنیا کې سره رحمی کټ کړي نو دا سره رحمی بیرانی سی پولیس صراط باندې وینه پری امانت وینه پری. دارنګ حدیث پاک کې راغلي وی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حدیث دے متفق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصله اللہ ومن قطعني قطعه اللہ. ویسل رحمی دا عرش سر راز وندکڑی شوی دا او میشش پاورز لگیا دا او دا وی اے اللہ چې څوک ما ساتي تور سره خپل رحمت والا معاملو ساتي الله چې ما کټ کئ نو تور سره د رحم معاملې کټ کی. دارنګ دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم د متفق علیه. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا يدخل الجنت قاطع جنت تبا سړی وردن کیږي نه چې سل رحمی کټ کړي. اوس تو ګورا چې ستا والدین نثار سره سل رحمی شته کنه ستارونه دي ستار رشتہ دار دي او سل رحمی وای ستا. رضا الله حبیب فرمایي بخاری شریف حدیث ته ویلیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ویسل رحمی ساتون کې دي ته نه وای چې هغه ور سره ساتي نو دیم ساتي دي له بدلوي. عام رواج د خلکو دار چې کسو کې تپوس لذي دي تپوس لذي کسو کې جنازې لذي دي جنازې لذي کو سو قرض ور کوي دي مولا قرض ور کوي دي ته وای بدلا. وای سل رحمی دي ته نه وای چې هغه در سره احسانات کوي تم کې
صله رحمی څه ته وای هغه کټکای او ته داغه باوجود ساتي دي ته صله رحمی وای دي ته صله رحمی وای د دې وجنه حدیث پاک کې راغلی یو کس نبی علیہ السلام تراغه زما خپلوان دي زور سره خپل ولی ساتم وای پرې کوي زور سره احسان کو مې را سره بد کوي زد حلم او صبر نکارل موید جهالت نالی نو الله حبیب ورته ویل ان كنت كما قلت کچریت داسې لکه څنګه چې وي چې تی ساتي هغه کټکای او ته حلم نکارلې د جهالت نالی ته احسانات کې او هغه بدی کوي نو فکأنما تصفهم المل دا خدا سیدا چې ستاد احسان دا سره چې تبوي چې بس تسکه تا هغه خاو یې راخله او داسې ورته ورچه په دې مخبانه دا ګور شریف سره داسې وی چې هغه بد کوي تو ور سره خکه ناډر ملامت ہے او چې انسان وي ویږي خبره باندې چې انسان دی هغه کې انسانيت او عقل شتا او هغه رشتہ داری کټ کوي کی ور سره ساتي نو ضمیر ملامت کوي داسې ملامت شي لکه خار او ویری راواله چاله په مخ ور غورځي او بیا ورته الله حبیب وای چې کله ته داسې کارونه کې ولا یزال معك من الله ظهیر علیهم ما دمت على ذلك رواه مسلم همیشه بتا سرا ته الله د طرفنا امدادی وی د دوی مقابله کې ترسو چې ته پدی خوې باندې دیو جن زما عزت مند چې موږ تاسو قران تناسیو سله رحمی کټکول والے جوړ نشو د چا چې نه پس ګوره چا سره راسي نو سله رحمی کټکوي ما بلکې پاغه باندې څه کوي دې سره په عمر کې برکت راځي دې سره په عمر کې برکت راځي او دې سره الله رب العزت څه کوي رزق دې سره ډېرای دې سره الله رب العزت رزق ډېرای نو دې آیات مبارکه کې راغه چا حال ذکر کوي ويقطعون ما امر الله به او دې پرې کوي هغه چې حکم کړی دی الله داغه بارکی ایو سول چې ادا دکړې شي پیوس دکړې شي ويفسدون فی الارض او دای فساد کوي پزمکه کې زمکه کې فساد پیلاوي دا د فاسقانو دری غټ ناکارا خيونه خي یو د الله وعده ماتي دویم چې د کمشي د ادا کولو حکم شوه دی هغه کټکای او دریم فساد کوي پزمکه کې فساد نس مراد دی امام قرطبی ذکر کړي او یعبدون غیر الله تعالی ويجورون فی الافعال اذ هي بحسب شهواتهم وهذا غایت الفساد وی فساد څنګه دی د غیر الله عبادت کوي سو کم چې دونه غټي قبر ولی شهید داغه عبادت او بندگی کوي د پزمکه کې فساد کوي ويفسدون فی الارض او دای فساد کوي پزمکه کې فساد